د میدان وردګو سید آباد په اونخي دره کې د شهید جمال الدین خان کورنۍ له لوري د 1.5 میلیونه ډالرو په لګښت په پرمختللې بڼه جوړه شوې د کمپلیکس ودانۍ د یاد ولایت عامې روغتیا ریاست ته وسپارله. خوشبختانه باید ووایو چې د جمال الدین خان د کورنۍ لخوا د سید آباد په ولسوالۍ د اونخي په دره کې چې یو ګڼ میشته با نفوسه ساحه ده، نو د جمال الدین خان د کورنۍ لخوا چې د کلونو را په دې خوا باندې هلته په شخصي لګښت باندې یو سټنډارډ پیشرفته تعمیر جوړ کړ د صحي خدماتو لپاره، نو هغه اوس موږ ته سپارلی دی رسمي او د وزارت ساتامي د اصولو مطابق موږ ته وسپارو چې تقریبا تر 1.5 میلیون ډالر پورې مصرف راغلی دی. بل لور د یادې سیمې اوسیدونکي دا کړنه د هیواد د پرمختګ لپاره یو غوره ګام بولي او ترڅنګ یې په ملي سوداګرو هم غږ کوي چې د هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې د اسلامي امارت ترڅنګ پاتې شي او له مسؤلینو غوښتنه کوي چې په یاد کمپلیکس کې ژر تر ژره فعالیت پیل کړي. موږ په ډېر خوشحاله دغه روغتون چې د شهید جمال الدین خان وردګ د کورنۍ او دوستانو لخوا څخه جوړ شوی دی، هغه بیا د صحت عامې ریاست ته وسپارل شو ترڅو د کلي ولس دپاره منطقې دپاره یو ښه خدمت وړاندې کړو. هر څوک چې په دې منطقه کې داسې کارونه وکړو دا موږ ته د ستاینې وړ دی، موږ په دې افتخار کوو. ښه خبره ده، د منطقې آبادي ده، د منطقې د خلکو دپاره سهولت یې څومره زر فعال شي دا ښه خبر ده. د میدان وردګ ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به هلته په 2 بېلابېلو تخصصي برخو کې فعالیت پیل کړي.